وخت ته د زړه مې ارمانونه مه وړه وخت ته د زړه مې ارمانونه مه وړه زما د سترګو نه خوبونه مه وړه د چا د ظلم نښې مه ورانوه د چا د ظلم نښې مه ورانوه زما د شونډو نه پاړونه مه وړه ای په دیدن دې مړه شوې نه یم ای په دیدن دې مړه شوې نه یم جانانه مخ لرې لاسونه مه وړه السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاخان دلکش څنګه چې تاسو په د پروګرام پیرزونه کې موږ شاعران ادیبان ځان سره میلمانه کوو هغوی سره مرکه ریکارډ کوو د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو په دغه لړ کې نن راغلي یو مټې ته په مټه کې مو زلمی شاعر ځان سره میلمه کړی د سیلاب همدرد چا چې د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمات کړي دي د خپلو الفاظو په ذریعه باندې خلکو ته میسج پیغام رسولی دی نن مو ځان سره په پروګرام کې میلمه کړی دی او همیشه دپاره پیرزونه ټیم دا هڅه کړې ده چې هغه ورک لالونه راوالي او په دې سکرین یې تاسو ته وښیي سیلاب همدرد صاحب ته په پروګرام پیرزونه کې ستړي مه شئ او احترامات وایم السلام علیکم وعلیکم السلام محمد شاه دلکش صاحب څنګه یې ښې برابر یې زندګي م ښه روانه ده شکر الحمدلله ستاسو ژوند ښه روان دی د الله کرم دی وروره ښه په سور ښه په مزو باندې او د الله ډېر غټ احسانات دي په موږ باندې مننه سیلاب همدرد دې کې شک نشته دی چې د خپل شعر په وجه باندې تاسو ډېر زیات مینوال ځان نه جوړ کړي د دې سره سره تاسو د اف ام د دنیا یو مشهور لسنر هم یې کالر هم یې د هغې په ذریعه هم تاسو ډېر پیژنګلو لرئ خو پیرزونې مینوال به تاسو سره په اول ځل باندې مخامخ کېږي تاسو په دې سکرین باندې ګوري دوی سره خپله پیژنګلو کوي چې سیلاب همدرد څوک دی د کوم ځای سره تعلق ساتي یاره چې زما تعلق خو شفقدر مټه مغول خیل سره دی او همدرد مې تحلس دی خالن کې زما خپله نامه چې د سیلاب دا زما خپله نامه ده نه د څه په خو د سکول په کاغذونو کې زما په سرټیفیکیټ کې چې کوم دی عموم دا نامه ده د څه په خاطر باندې چې زه کله ماشوم وم نو ما یو ورځ خپل والد صاحب ته وویل چې یاره زه به شیطان ډېر وم نو هغه ما ته وایي چې نه ته فرمانبردار ډېر وې د څه په خاطر باندې چې هغوی به ما ته که د ځان نه 10 کاله مشر یو کس یو ماشوم یاد کړي چې یاره دله یا ته لاس وروړه یا دا اور راواله ما به ډارک هغه د پلار برداري به مې کوله او منونکي وم نو هغه بیا د هغې په وجه باندې هغه وایي چې یاره دا خو سم سیلاب دی نو هغه نامه په ما هم خوږه ولګېده بیا تحلس مې اکثر خلک لکه هغه حیدرعلي مومند وایي چې هله سیلاب راغی نو زه ورته یم چې هغه سیلاب نه یم چې اپات یم هغه سیلاب نه یم چې اپات یم زه دا ستا د سکڼي رنګ زیب او زینت یم نو مونږ ورسره همدرد یو ځای قدام د خپل والد صاحب د طرفه دا تحلس هم ماته میلو شوی دی نو دغه زما لنډه پیژنګلو د شفقدر مټه مغول خیل سره علاقه ساتم صحیح سیلاب همدرد صاحب دا راته ووایي چې سیلاب ته کله پته ولګېده چې سیلاب دننه یو شاعر پروت دی او شاعر اوازونه کوي چې ما بهر کا اندازه راته کله وشوه دا داسې و چې تقریبا د 2008-2009 خبره ده چې زما والد صاحب خپله دستګیر ماما خیل یو ښه شاعر چې د هغه تقریبا 2 یا 3 رجسټر ما سره اوس هم پرتې دي او د هغې یو ورځ داسې د شپې کلام لیکنو د هغې تعلیم داسې دغه نه و نو هغې ما ته د شپې وروخه چې زه اوچت شم نو ما ته خدای شته د شپې په داسې 12-1 بجه باندې سړی د خوبه راپاسي نو لږ طبیعت یې ګډوډي نو ما والد صاحب ته ویل چې دا شعر به تاسو ما ته سار ویلی وې سار به مې لیکلی وې نو هغې وایي چې زما خو دومره ذهن نه دی خو ته په قلم ولیکه بالفین راواله نو سار بیا په خپل کافې ته ډیرۍ ته ورسوه نو د هغې چې ما ته سار کې شنو ما ته ویل یاره ته په دې شعرونو باندې څه کې دا خو لیونتوب دی دا دی قسم قسم خبرې نو هغې ما ته وایي چې مړه که ته ځان کې دومره توان لرې نو ته هم یو شعر ولیکه ته لیکلی شي نو ما ورته زه ماښام به انشاءالله زه تا ته یو غزل پوره در کوم نو هغه زما کوم ړومبی غزل چې دی نو هغه هم ما ته یاد دی چې هغې ته کله ما تیار کړو نو هغه چې هغه وکته نو هغه ما ته وویل چې بچې دا ستا کېدی نه شي ځکه داسې په خال پاس څوک لیکل او بیا په ړومبي ځل لیکل دا زما خپله ضمیر نه مني نو بیا ما هغه ته ویل چې تاسو ما ته داسې کار وکړئ چې یو 2 شعره ماله راکړئ هغې پسې که ما چې ته ولیکل ستا په مخامخ خو صحیح ده ګنې بیا تاسو یقین مه کوئ نو هغې ما ته هغه یو 2 شعره راکړل او هغې شعر پسې ما وروسته یو غزل مکمل تیار کړ خو ما کې دغه یو خامي راکې وه چې کله به زه مقطع ته ورسېدم نو ما به مقطع نه شوه لیکلی نو بیا زما والد صاحب ما ته ویل چې د مقطع داسې یو عجیبه مثال دی چې کله یو لور ته یو اوسپنه یو سړی کېدي که نه او هغه ته توره جوړوي چاړه دې جوړوي داسې یو اوزار دې جوړوي نو کله چې دې دا اوسپنه اور کې کېدي نو ړومبی خو دا چې ګرمول غواړي نو دې ته اور ولګوي چې اور ورته ولګوي نو بیا دې ته چې کله دا لور دې ته هغه راکوټې سټک راوالي نو مطلب چې ده نه دې پسې راکوټې سټک راوالي او چې کله دې نه نیغېږي نو ده پسې هغه شاګرد ته وایي چې هله اوس یې په پلکو وخه نو چې ډب ورکړي نو هغه اوسپنه په خپله لاړه شي نو ما ته وایي چې مقطع دا په شعر کې یو ډېر اخم ځای لري نو دا هر یو څیز زموږ د والد صاحب نه ما ته پاتې دی د هغې نه وروسته بیا لګیا د خپلې خلې زه
کو خپل محنت کو د پښتنو یو اگاهي کو یو لارښوونه ورته کو په خپل شعر او د ادب په ټکو کې. صحیح. ستام خوښ دی غزل، زمام خوښ دی او زموږ د مینوالو هم ډېر زیات خوښ دی. خوښه دی نه چې شریک یې کړې را سره؟ زه تابعدار، هر ټایم تابعدار. هغه زمونږ یو ملګری و، هغه به وي مړه وي ته ماته د نیمې شپې اواز وکړه، وي زه په هغه ټایم هم تابعدار. نو ما به ورته ستا صرف خوراک کې نظر وي نو زه ستاسو هر ټایم تابعدار یم وروره. دا یو غزل دی، وي دا وارې خصم لیونی شوی دی. دا وارې خصم لیونی شوی دی او دا زړه مې قسم لیونی شوی دی. مننه. او تا د محبت لیونتوب نه منه، تا د محبت لیونتوب نه منه، یار پسې عالم لیونی شوی دی. مننه، ډیره مننه. او زخم د زړګي داسې تازه ښه دی، زخم د زړګي داسې تازه ښه دی، او څوک وایي مرخم لیونی شوی دی. مننه. او دغه د یار غم می خوب ته نه پرېږدي، دغه د یار غم می خوب ته نه پرېږدي، یاد لیونی شوی که تور تم لیونی شوی دی. مننه. او کم دیوال ته مخ کمه د هر لوري تیوارونه دي، کم دیوال ته کینم د هر لوري تیوارونه دي، ته یوازینی ستا ټول چم لیونی شوی دی. مننه. او مخکې یار زما په محبت پورې خندا کړله، مخکې یار زما په محبت پورې خندا کړله، اوس را پسې جاړي زما په غم لیونی شوی دی. مننه. او اوس به دلکش صاحب، اوس به بلبلان چمن ته ناراضي، اوس به بلبلان چمن ته ناراضي، ګل باندې شبنم لیونی شوی دی. ډېر ښکلی دا شعر بیا وایه. مننه. اوس به بلبلان چمن ته ناراضي، اوس به بلبلان چمن ته ناراضي، ګل باندې شبنم لیونی شوی دی. هر وخت رواني وي ودرېږي نه، هر وخت رواني وي ودرېږي نه، سترګو کې مې نم لیونی شوی دی. مننه. هر وخت رواني وي ودرېږي نه، سترګو کې مې نم لیونی شوی دی. او ته یوازې نه یې چې همدرده لیونی شولې، ته یوازې نه یې چې همدرده لیونی شولې، دلته محبت کې هر آدم لیونی شوی دی. دا وارې خصم لیونی شوی دی او دا زړه مې قسم لیونی شوی دی. ډېر ښکلی دی. ته یوازې نه یې چې همدرده لیونی شولې، دلته کې آدم لیونی شوی دی. ډېر ښکلی غزل کې مو بلا خواږه پراته دي، نور به هم اورو، خو د غزلو اورېدو سره سره به درنه یو څو سوالونه هم کومه. د کتاب په هکله مو څه خیال دی، کتاب به راځي او که نه؟ زه به ته دومره ووایم چې د هر یو شاعر لکه څنګه چې یو لګیا وي، یو باغبان وي، هغه په یو ګمله کې یو ګل وکري، خو د هغې تمه دا وي چې دی به ماله ګل راکوي. او چې هغه یو ماشوم د یو پلار ته یو الله تعالی یو زوی ورکه، ماشوم یې ورکه، د هغه دا پرورش داسې کوي چې د دنه یو غټ سړی جوړ شي، او دا د خپل قوم او د ملک نامه روښانه کړي او خلکو ته ښکاره شي په هر ځای باندې. نو زه یم چې د شاعر، د هر یو شاعر چې وي هغه لیکل کوي، نو د هغه به خامخا دا توجه، دا احساس به ورسره وي، یاره دا تمنا به ضرور وي چې یاره زما کتاب دې راشي او خلک د هغې نه څه نه څه فایده، نو دا خو کېدی نه شي. صحیح. الله دې وکړي چې ستاسو کتاب ډېر زر راشي، مینوال دې خوندونه او مزې واخلي. سیلاب صاحب وړاندې دی او نور به راسره څه شریکوئ؟ دا یو غزل دی، ارشاد غوږ مطلع عرضه. مننه. وي که تا ته کور کلی پیغور یې منو مړ دې شمه، که تا ته کور کلی پیغور یې منو مړ دې شمه، که د بل چا د سترګو تور یې منو مړ دې شمه. مننه. د پښتنې مینې رازونه زړه کې پټ ساتمه، د پښتنې مینې رازونه زړه کې پټ ساتمه، که داغ دا ستا په لمن تور یې منو مړ دې شمه. مننه. ستا د بڼو لاندې مسکا مې له زړه چرته وځي، ستا د بڼو لاندې مسکا مې له زړه چرته وځي، د بل محفل که ټنګ ټکور یې منو مړ دې شمه. مننه. وی د محبت تقاضي دلته محبت پیژني، دلکش صاحب، د محبت تقاضي دلته محبت پیژني، که زه د بل د زړه ټکور یم نو مړ دې شمه. مننه. وی که ستا الفت دغه حالات مې په نفرت بدلي، که ستا الفت دغه حالات مې په نفرت بدلوي، که ستا په مینه کې بېزور یم نو مړ دې شمه. مننه. او که ستا د لیچو ګواره کې یې ونه زنګولم، که ستا د لیچو ګواره کې یې ونه زنګولم، که بد دعا د خپلې مور یې منو مړ دې شمه. مننه. ډېره مننه. او ستا یو مسکا
داسې په ځان پورې تړلی یم چې ستا یو مسکا ستا یو مسکا داسې په ځان پورې تړلی یم چې همدرد کتلی په بل لور یې منو مړه دې شمه. همدرد صاحب ډېر ښکلې غزلو مزې مو ترې واخیستې د نظم ذکر مو کړی چې یو نظم در سره هم شریک و ما هم را سره شریک کړي چې مزه ترې واخلو. دا یو نظم دی د دې عنوان دی ملنګ بابا. ارشاد. وی پرون د کلي نه بازار ته لاړم پرون د کلي نه بازار ته لاړم کلي مې پرېښودلو ښار ته لاړم زه د ښار بنګلو ته لاړم زه د ښار بنګلو ته لاړم د کلي روغ لیوني پرې د لیونو ته لاړم په هر طرف ښکلې میلې جوړې وي بس په هر ځای کې تماشې جوړې وي چا په بړق بړق سره خندا کوله خو یو ملنګ بابا ژړا کوله ما چې بابا ځنې پوښتنه کړله د هغه د حال مې پلټنه کړله وی زما توره ګیره سپینه شوله هم دا دنیا ټوله رنګینه شوله بابا جي سوال کولو خیر غوښته د چا نه کم د چا نه ډېرې غوښته بابا وی سوال کول حرام دی بچو د سوال کولو بد انجام دی بچو بابا چې حال ویلو ژړای کوله په بېوسۍ باندې غوغای کوله بابا وی زه هم بهترین سړی وم د کلي ښه مالدار ترین سړی وم زوم یوازې تربوران مې ډیرو دا انسان شکلی خاماران مې ډیرو هغوی زما سره لانجه واچوله زما په ځمکه یې دعوه واچوله بس تربورانو مې ظلمونه کول د ډیره غمه مې آخونه کول مې تربورانو رانه زور واخیسته شینکي پټي او خو مې کور واخیستو خپل حق غوښتو دپاره زه چې عدالت ته تلمه 5 وخت منځونه هم مې هر وخت جماعت ته تلمه په لار کې ناستو ما یو داسې منتري ولیده خلک ترې راټولو ما یو داسې مداري ولیده زه ورنږدې شومه چې سیل وکړمه بیا به مې وروستو عدالت دپاره ښکیل وکړمه زه د مدار په تماشو کې بوختم هر څه مې هیرو په مزو کې بوختم چې مدار ختم شو پیسې غوښتلې ما جیب ته لاس که ما پیسې روښکلې چا ظالمانو ما نه جیب وخلې څه په چلولو په فریب وخلې زما د ځمکې اسټامونه یوړل شناختي کارډ او هم نوټونه یوړل زه په سرو سترګو جړېدم ورپسې د سترګو وینې تویومه کړېدم ورپسې زما اسره بې خدایه نه وه بې اسرې پاتې شوم په بلها خپلو کې پردی پاتې شوم زموږ نه هر چا کناره کوله زموږ نه هر چا کناره کوله او په یو ټوکړم په یو وخت روټۍ مو ګزاره کوله بس د هغې ورځې نه خیر ټولوم کله وی لږ او کله ډېر ټولوم بابا د خپل قسمت ګیلې کولې او د تربورانو یې قصې کولې یو څو څیزونه مې سحر رانه بچی غوښتي دي وړو لاسونو ته بنګړي خو مې والی غوښتي دي داسې څوک نشته چې چشمې مې د نظر واخلي ښایسته جامې ښکلې پیزار ښایسته څادر واخلي وړې لورکۍ رانه جامې مې د اختر غوښتي دي په هر ارمان پسې ارمان هر مازیګر غوښتي دي اته کلن مې یو بچی په ډیرانونو کې کباړ ټولوي خلک په مونږ پورې خندا کړي هغوی په ویاړ ټولوي ځکه چې مونږ کور کې پیسې نه لرو په بدن پټ یو خو په کور نورې جامې نه لرو زما بچی کور کې نه هر پراته دي چغې سورې وهي بیمار پراته دي زما ملاله به ژړېږي خدایه ښکلو جامو پسې کړېږي خدایه بس هر یو تن راته پیغور کولو ستغې خبرې چا به زور کولو بابا ویل تربور خو رور وي خلکه که په رنګ سپین وي او که تور وي خلکه دا پښتونخوا ټوله بدله شوله پښتانه هر ځای ډله ډله شوله پښتنو خپله رورولي جوړه کړئ ټول دنیا کې مثالي جوړه کړي زیړ مازیګرو چې واپس راتلمه لکه مرغۍ وي په قفس راتلمه زه همدرد کلي ته روان وم تلمه او د پښتنو په حال حیران وم تلمه بابا چې تلو کې شو آواز یې وکړو خپلو سوچونو کې پرواز یې وکړو یو 100 روپۍ راکوي خیرات غواړمه د مالدار خلکو نه زکات غواړمه د مالدار خلکو نه زکات غواړمه زبردست سیلاب همدرد صاحب ډېر داد مې ومنه بلها کار مو کړی دی په نظم کې او الله دې وکړي چې ستاسو ذهن ستاسو حافظه دغه شانې برقراره پاتې شي چې د پښتنو دپاره نور کار هم وکړي د پښتو ژبې دپاره نور تاسو کوئ دا اخرنی غزل به راسره ترنم کې شریکوئ یو غزل به د سره زه په ترنم کې یو څو کړۍ به د سره زه په ترنم کې ویمه سبې حوصلې ورپسې وختې زړه نه مې لمبې ورپسې وختې سبې حوصلې ورپسې وختې زړه نه مې لمبې
ورپسې وختې نو دا د ستمګر جانان ستم دی نو دا د ستمګر جانان ستم دی نو خولې نه مې خیرې ورپسې وختې زړه نه مې لمبې ورپسې وختې تا چې وې همدرد سره مې نه لګي تا چې وې همدرد سره مې نه لګي چغې دې د خولې ورپسې وختې زړه نه مې لمبې ورپسې وختې سبې حوصلې ورپسې وختې زړه نه مې لمبې ورپسې وختې. شاعري ښکلې ده، تاسو ښکلې ده، داسې اواز هم ستاسو ډېر زیات ښکلی دی، خو تاسو په ځان پوهېږئ نه. خو پرزونې مینوال دې وخت تاسو ګوري هغوی له پیغام ورکړئ، میسج ورکړئ، پروګرام به نور راغونډو باقي. زه خو فرسټ اف آل ستاسو دلکش صاحب ستاسو او د ایاز فضل داودزی صاحب ډیر زیات ستاسو د ټیم د پیرزونې د ټیم ډیر زیات ممنون یم، شکرګزار یم چې مینه وشیندو، مینه خوره کړو او د مینې یو پیغام دی خلکو ته ورکړو چې پښتانه په مینه مین دي او مینه ناک خلک دي، مینه خوري مینه شیندي، بس دغه زما پیغام دی. مننه کوم د وخت راکول، ډیره مننه، ژوندي اوسئ. جګرانو کتونکو دا سیلاب همدرد چې تاسو د خوند او رنګ شعرونو سره سره خوندورې خبرې هم واورېدې. انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملاقات کېږي، تر هغې دمه چې چېرته یې آباد او بریالي اوسئ.